یا الله یا الله ته زما ارمان په ښو نمبرو پاس کړي. یا الله یا الله زما تا ته دا سوال دی زما نزدیک وګړه ښه نمبر یې ورکړي. دی په خپل کالج کې په ټاپ کې یا الله ته زموږ ارمانونه پوره کړي. یا الله زموږ ارمانونه پوره کړي. امین یا رب العالمین. Kan dia yang kurang ada contoh tu, kasih dia zaman di kaos tu. Ya Allah. Wah. یا الله ستا لاک لاک شکر دی ارمان پاس شو. یا جینې راشه کنه ارمان پاس شو. و ستا دې مبارکه شي. دا که وګوره به دوست داسې لګي لکه د شات. ته کاوس کې بچې تاله به مټۍ روړم ښه صحیح ده. تاله به زه ډېره مټۍ روړم. الله دې وکړي چې ارمان ته خپل کلمې وشي چې زموږ د وګړو له خپل درس وشي چې علم په دانستي اوسي. وایي ما څه لږې غوندې پیسې د ارمان لپاره جمع کړي دي. زه به هغه له ډېره ښایسته تحفه اخلم ډېره ښکلې تحفه. خو چې ته ورته ونه ویې ګورې ښه دا به یو سرپرایز وي. پوه شوې؟ لالا مبارک شه. ستا نظمي نور په ګلاس کې کړم. استاد مبارک شي. ما له دې وراره وختي سره راسولی دی. خیر دی خیر دی ارمانه ته خفه کېږه ما ستا دپاره ډېره غټه تحفه اخیستې ده. کوم چې ستا د بچپن ارمان. ورشه جینې تحفه ورته راواخله. راځه راځه زنده‌باد. اوس به که تېر انشاءالله ته یو لوی غټ سړی جوړېږي انشاءالله. او الله دې تعالی داسې ځای کې ملګري درکړي چې زمونږ دا نږدې به ونه شي. وله ارمانه بچې
دا ستا هغه ارمان دی چې کوم تا د بچپن نه خبرې کړو نن هغه الله پوره کړو ولې چې الله زما ارمانونه پوره کړو او الله دې تا په یو ښه ځای کې نوکر کړي او الله دې تعالی ډېر څه درکړي بخیر ډېر څه آمین واچوه کنه واچوه کنه دا خو ډېر ګران دی کنه لالا ده بچې ستا تا ما تا دپاره یو روپۍ شمه کړې وه او ما ویل چې کله ارمان کامیابي حاصله کړي زه به خپل ارمانونه لرم خپل ارمانونه خو لالا ویلي څه زه تاسو زما دپاره دومره سخت کړي په دومره سخته کې ماله دا وشو لالا صاحب دا واپس کړي لالا په دې ډېر څه کېږي نه دا ستا ارمان او ستا ارمانونه دې الله ټول پوره کړي ټول لالا ستا ورورولۍ ته مې سلام دی لالا الله دې هر چا ستا باندې کار وکړي ځکه نه لیونی دومره د خوشحالۍ ورځ ده او تا داسې وچې شونډې کېنولي یو صرف کاوې را باندې سکي ارمانه الله دې تعالی اوس ښه ځای کې نوکري درکړي چې زمونږ دا نیستي پرې غوسه شي او دې خلکو سره مونږه خپله سیالي او شریکي وپالو انشاءالله لالا ستاسو دعا به چې ما سره یې که نه زه په هر میدان کې خپله ګټه کوم او دعا کوئ چې ما ته ښه غونته کې نوکري میلاو شي بس تاسو به دا مزدورۍ نه خلاصوم انشاءالله څه انتظار وکړو تا ته پته ده زما 10 منټه څومره قیمتي دي لیلا ما ته ستا د 10 منټو نه زما مینه ډېره ګرانه ده ډېره او بیا تا ته خو پته ده چې نن زما ریزلټ او په ټول کالج کې زه فرست نمبر راغم فرست نمبر نو لالا لږ ایثار کړی ما خو څه تندر را پرېوتو یو خدای ته د لالا نه ډېر یېرېږي لالا بره او لالا لاندې لالا بره او لالا لاندې لیلا تا ته خو پته ده چې د لالا باره کې زه یو خبر هم نشم برداشت کولی اوهو ما خو ګپ لګولو ته په ګپ هم نه پوهېږې لیلا تا ته خو پته ده چې زه د لالا باره کې یو خبر هم نشم برداشت کولی او بیا ما ته 20 خبرې وکړه خو زما د لالا باره کې یو خبر هم نه دې ځل مې معاف کړه بیا به درته نه ویمه وعلیکم سلام څنګه یار بابا بیخي ځان دې غیب کړی وای ها اړو راځي نه نو ها ګورار بابا لور خور د ورنټه شي دی هر ځړې غواړي چې زما لور خور دې په خپور دي کېږي الله دې خیر کړي تراشه بیا به ګپو لګو ٹھیک تھا ہاں زندہ باد زبر پہ انتظار ہے مجھے ٹھیک تھا خدا پامان دیکھ برادر سوگو دا ہمارا بچپن میں کرو رشتے بارے کی خبر ہے گڈ مارننگ ڈیڈ ہاؤ آر یو مائی سن فائن تھینک یو دا تو ہے کہ پڑھائی څنګه چلی ډیر خسته روانه پاپا ډیر خو مهنت کوه اوهو ډېر زما نه خو ډېره مینه ته دې علي سره کوي Oh my sweet
زه خو تا سره مینه کوم ته خو زما د زړه ټوکړه یې چې ته خفه نو ستا پلار هم خفه وي بیگ برادر رښتیا وایي که نه زما د دې رورې نه خو زیاته مینه ته د علي سره کې بیگ برادر داسې ښکاري چې دا ستا خپله لور نه ده لکانو سم شي سم زما دا بیگ برادر مه تنګوئ و زما سادهګانو دا تاسو څه کوئ اوس را سره خپل بچي هم جنګوئ کښېنئ ګوره لیلا بچي زه خو تا نه ستا کمرې ته تلم خو ښه شوې چې ته راغلې لورې ما نن ستا له رښتې خبره د خپل لورې دپاره دا وایي بچي تا خو مخ واړوه ولې ته په دې رشته ناراضه یې څه او ډیډ ځکه چې زه بچا سره مینه کوم څه اوس ته هم دومره شوې چې زمونږ عزت په د خاورو سره خاورې کې لپټۍ او لپټه اوسه ځان نه راته پټکې مه جوړوه بیگ برادر صرف ستا د لاسه دا دومره نیازبینه لویه کړې وه چې د دې نیازبینتوب نن موږ ته په بېعزتۍ کې بدل شو لیلا د کمقلتوب خبرې مه کوه دا د خپل زړونه ښه معلوم دي دماغونه خلاص دي ډز اول کوي او تپوس بیا کوي اسبې پردي د امن خور ته مه رسوه خلي شئ درته وایم خلي شئ هسې مې په زخمونو باندې مه دوړوئ زه په خپل خوبه ډېر ښه پوهېږم کشران یې او کشران اوسئ پلاران راته مه جوړېږئ بس سړی په خیر راغی واره مشي واره مشي ډوډۍ دې لرو ولې ستا په دې کور کې پلنۍ ورځ ده څه ما ته دې نه مخکې د ارمان نه بغیر روټۍ خوړلې ده چې ته به اوس ما له روټۍ راوړې ارمان چې راشي بیا به یو ځای روټۍ خورو ښه کښېنه هغه د ارمان هم راغی زه ډېره ښه شوه ورشه ته روټۍ تیاره کړه او زه به ارمان سره یو څو خبرې وکړم وعلیکم السلام څومره سخت وږی وم بابي دې راته وویل چې روټۍ وخوره ما چې د تا نه بغیر نه ده خوړې تا خو سخت وږی یم ځه ګله جینۍ راځه ورشه سویله بچي امونه دې ورشه بس ستړي دې ګزاره بچي کښېنه روټۍ وخوره بچي امي دې روټۍ هم کښېناستم راځه د دې وراره ما سره دومره مینه ده که نه بسم الله کښېنه ته دې خوبه شه که نه بدتمیزه یجینه اوبه هم ځان سره وړه او راځه دا روټۍ به یو ځای خورو که نه بیا به تا ته په انتظار یو الله د هغې په نښه یاره نن ډېر سخت ستړی شوی یم ډېر الله بل دوا کوي زما نوکرونه کې انشاءالله تاسو په دې کار نه زه خوښوم دوا راته وکړئ بس زمونږ په دعا کې کېږي الله دې د ټول پاکستان بادشاه ته وایې نه خوړم لږ نه بچې د لابه په باره کې دومره شی نه اغوستي چې په هغې ځان ما بچې روټۍ وخوره شابه هم ما ته څه بچې دوپر مرچکې
ولې ارمانه اله اوبه زر وړه یو خو ترکاریه کې مې د 20 زره ویلي دي چې برچکې لږ کمه شوه اوبه ورکړه ارمان شپ شپ دومره مرچکې ما چې وکړلې اوس څه ځل مې ورته ویلي ارمان خو نسبین دی که نه معمولي مرچکې ورته لپاره نه دي وایه که نه علي سټډي دې څنګه روانه فرست کلاس روانه بابا جانې ډېره ښایسته روانه ډېر ښه ډېر ښه نیکه یو وړه غوندې خبره مې ته کوله کښېنه بیا ګوره ته په هغه کسانو کې نه یې ته خو زموږ خپل سړی وایه څه ویې غواړې لیلا بیبي خو په جړه جړه ځان مړ کړ خو په تاسو ډېره نسبینه ده تاسو یو ځل غالي کو ګورئ نو ستا خبره ټیک ده زمریا زه خو به غالب وګورم خو زما رونه ډېر سرتېز دي نیکه هغه ستا کشران دي او ته د هغوی مشر یې یو ځل ته دا لیک وګوره که خوښ دې نه شو نو بیا به ورته انکار وکړو ډېر زه ګاډي ته لاړم لیلا بچي ته لږ راشي ما سره کښېنه ګوره بچي ما په دې خبره ډېر سوچ وکړو ته داسې کار وکړه چې هلک راوغواړه چې زه یې ووینم چې اخر هغه څوک دی څه کار کوي د کوم خاندان دی او د کوم ځای دی ډېډ هغه د دلاور خان ورور دی او ما سره په کالج کې سبق وایي او د هغه مشر ورور مزدوري کوي مزدوري اوس په یو مزدور سړی زما زوم جوړېږي لیلا چې د ځمکه او اسمان یو ځای شوي دي چې ته یو مزدور سړی زما په مقابله کې ودرې ډېډ مزدور د الله بندي او بیا دا زما اخري فیصله ده چې زه واده کوم د هغه هلک سره به کوم ګل نه کوم لیلا ستا دا جرأت د خانابه په مخ کې داسې خبره وکړه غریب شوی نو بیا ټیک ده چې دا ستا اخري فیصله ده نو تا هغې ته ووایه چې دلته راشي او ما سره ملو شي السلام علیکم بیا لیټ شوې یاره تا ته خو پته زموږ د لارې چل دومره روشونې یا لیټ کېږم به نه او بس دروغجنه خو نن درته څه نه یم ځکه چې نن زه ډېره زیاته خوشحاله یم خو هغه څنګه هغه داسې چې زما پاپا جاني زما او ستا د رشتې دپاره رضا شو اوس ته داسې وکړه چې خپل لالا او خپل بنده مونږ کره راولېږه زما د رشتې دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره زه اومه ځم خپل لالا ته مې دا د خوشحالۍ خبره کوم زما انتظار کوه د هغې مور پلار رشتې له رضا شو او اوس لالا رضا کول ستاسو کار دی ولې چې لالا خو د پته لالا نه خو ډېر سخت یېرېږم
لالا دې په ما پرېږده ابه دله زه رضا کړم مهرباني بابي مهرباني سهیلا بیا خو ستا پارټي کړه ده السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه کې څنګه بچې وعلیکم السلام کې څنګه ته ما یاره نن په پټو کې ګرمي ډېره زیاته وه یاله کارمان جی لالا پرون چې تاسو سره په لاره کې کومه جینۍ را روانه وه دا څوک دی او د چا لور ده لالا هغه دغه جنین دا څه هغه دغه دې شروع کړي دي وکمکله کور یې راته وښیه چې رښتیا درله وغواړو رښتیا لالا او که نه دې کمکل ته وګورئ تاسو ته خو ما ویلي ما خو ورته ویلي که نه دي لالا به دې مني سړیه هغه ما ته ته ویلي که نه چې دا خان اکبر خان لور ده خان و اکبر خان وپاګله چېرته ځمکه او اسمان هم یو ځای شوي دي هغې خانان دي او مونږ غریبانان یو د هغې د رښتې خیال ته زړه نه وباسه دا هېڅکله نه شي کېدی هېڅکله نه شي کېدی خو لالا تاسو ما د ځان نه زیاته خوښه لالا زه هغه نشم هېرولی لالا او هم ما سره مینه کوي د هغې مور پلار رضا د رښتې لپاره لالا تاسو یو ځل خو وخت شئ که نه تا یاسمین لیور باندې پوه کړې دا زما نه نشي کېدی دا زما نه نشي کېدی خیر دی سړیه ته خو یو ځل ورشه او بیا دې رشتو کې د خانې د غریبۍ څه دا خو د وینې رشتې دي ټوله لیونۍ کار پوهېږي نو ته خو پوهېږي که نه چې هلته شال د شرۍ سره پیوند شوی دی خو ځه ته چې وایې که نه زه به یو ځل خامخا د رشتې لپاره ورځم او خان اکبر خان ته به خپله جمله یې ووایم چې د خپلې لورې شته زما نه راکېږي ته داسې وکړه چې کړکۍ مکۍ بدلې کړه اوس هم ځم چې د بازار نه څه سود سودا راواخلم چې بیا خان اکبر خان دې ته وځو لالا زنده‌باد لالا زنده‌باد تاسو ځان جوړ کړئ اوس زه ځم ښه په دومره لوی امتحان کې اچولی یم چې زما هغې سره څنګه خبرې کوم دا بنګلې دا ماڼۍ وګوره دا شان شوکت وګوره وایي دا خو زموږ د شنېدلو جامو ته خو ځه الله دې خیر وکړي السلام علیکم دلاور
ورته او خان زه دلاور یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑے څنګه؟ بابا جاني دا زما مېلمانه دي د ارمان مور او د ارمان راز. تاسو کښېنئ که نه؟ بس بچیان. ودرېږه دلته نه لاندې کښېنه. ډېر ښه خان. نو ته د ارمان ورور یې او دا ستا ښځه یعنې د ارمان بانډار ده. چې خان تاسو خپلو جامو ته کتلي دي؟ خیرنې پیرنې دې ښځې د یو ټول ساغر په سر کړی دی. زما په خیال چا نه دی پسوال راوړی دی. یا دا د چا په خیرات زکات کې درکړی دی. سپلېرې د زړې زمانې جوړې دي. راغلې د یو نواب د لور د رشتې لپاره او په ریښو جامو کې تا دا جرأت څنګه وکړو چې د خان اکبر خان دا واده دې وټکوله؟ په دې ښه منګولو باندې زما د کور دروازه هم ځنډه کړې، د پولې پلق ته ناستې او رشته غواړې د خان اکبر خان د لور. څه خبرې؟ زما لور یوه جوړه په یو ورځ کې د 1,00,000 روپو واغوندي. ته به هغې له دا ورکړې؟ زما د لور په کمره کې 2 ایئر کنډیشنې لګېدلې دي او ستا په کور کې د هوا پکې هم نشته. ته به زما لور له هغه سهولت ورکړې کم چې زما په کور کې دی هره محلونو عادت ته. او ته د جونګړې نه راغلې په کومه خوله او په کومو سترګو ته زما د لور ویستې پسې راغلې؟ خان زه دا منم چې زموږ حیثیت د یو شلېدلی څپلی دی، خو مینه خو دا نه ګوري خان. مینه خو د خان او د غریب په منځ کې نه مینه خوړنده وي خان. او بیا زه د خپل ورور سره ډېره زیاته مینه کوم او زما ورور دومره لیونی دی چې هغه ستاسو د لور سره ډېره زیاته مینه کوي. خان زه به د خپل سر په قیمت باندې چې هر څنګه وي زه به د خپل ورور ارمانونه پوره کوم خان. ټیک ده، زه به ستا لپاره د خپلې لور رشته درکړم
خو زما یو شرط دی. خان ستاسو هر یو شرط منظور دی. ستاسو هر شرط منلو ته تیار یم خان، تیار یم. نو زما شرط دا دی چې ستا ورور به د واده نه پس زما په کور او ته به په ټول عمر کې هغه ته خپل مخ نه کوې. دې کور ته به چرم نه راځې. داسې وګڼه چې تا د خپلې مینې دپاره خپل ورور په ما باندې خرڅ کو. اس تاسو دپاره مړ دی او تاسو ښځه خاوند د هغه دپاره مړ یې. وایه دا شرط تا ته منظور دی؟ خان تا راته څنګه شرط کېښود؟ تاسو زمان هغه څه غواړئ کومه چې زما زندګي ده په هغه ډېر په امیدونو باندې مې کړی دی خان. څومره سخت شرط راته موږ دی خان. ارمان خو زما ژوند دی، ارمان خو زما زندګي ده خان. او تاسو زما نه زما ژوند غواړئ خان. تاسو ظلم مه کوئ خان، تاسو ظلم مه کوئ خان، مه کوئ تاسو. پرېږده چې دا تا د ظلم ښکاري نو بیا د خپله لار ونیسه. چې کله درته دا منظوره شوه نو بیا رښتې ته راشه. ځه ماته ستا دا شرط منظور دی خان، ماته ستا دا شرط منظور دی خان، منظور دی ماته ستا دا شرط. دا تاسو وکړل سړیه، ته نه د خپل مور وصیت هېرو چې دې به د ځان نه جدا کړې. ولې ونه یې؟ ما ته د خپلې مور وصیت هم یاد دی، خپله واده و. خو زه څه وکړم؟ ما د ارمان سره دومره مینه کړې ده چې زه د هغه په سترګو کې اوښکې نشم لیدی. زه به د خپل سر په قیمت باندې یو ارمان پوره کوم. او سبا په خپل ارمان باندې دومره یقین دی چې هغه به دا ټوله دنیا پرېږدي، خو ما به چرې هم پرېږدي، چرې به مې پرېږدي. ته پرېږده دا خبرې، دا لاره ده. زه چې زه نورې خبرې به کور کې کوم.
یا وروره چې کله زما عمر شي که نه بچې ته به هم دا سوچونه کې چې دا کم زه کوم پوه شي که نه اوس دوا کوه چې دا کار وشي تا باندې به ته دومره مټیانې کوم دومره چې یاد پرې ساتي او کېدای شي کریاني دوکان هم دله پالم الله ته خیر راکړه ستا په سترګو کې او دا اوښکې پرګله دا اوښکې د خفګان نه د خوشحالۍ اوښکې دي هغه خانانو رشته مو وګڼله خو په یو شرط لالا څه شرط خیر خبره سره لالا هغې ویل چې مونږ به ارمان له ډېره ښه نوکري هم ورکړو کار یې به هم ورکړو بنګله به هم ورکړو خو ارمان به دلته موږ سره اوسېږي لالا دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده که نه مبارک شه سهیلا مبارک شه ګاډۍ بنګله هر څه دومره مالداره شو مالداره دا اوس دومره مهمونه ده که نه چې یاد دې ساتي انشاءالله نه بچې پاک پروردګار دې ستا ټول ارمانونه پوره کړي الله دې تا ټول عمر خوشحاله لري ټول عمر خوشحاله لري ارمان چې ترالي ارمان تا څه پته ده ارمانه چې تاسو یادو ماښام
ما خاص ما په یاد کې دی تا محبت وکړه چې ما د تا نه بغیر ما په تا نه بغیر روټۍ نه خوړه اته د څه یادېږم نه ارمان ارمانا ته رالي ما ته ډېر یادولې ارمانا ته څنګه یې ارمانا راځه کښېنه ارمان کښېنه زما له سړیه یو جوړ والی دې راله جوړې نه کړي ولې تا ته خو پته ده چې تېر کالم فصل ګڼو والې او ډېرې خراب کړې او دا ځل مې دویانې روړي دي دعا کوه زه به پټو ته دوی ورکوم که فصل ښه وشو که نه یوازې والی نه لاسونو بنګړي به هم دله جوړوم پوه شې زه ځمه چې فصل له دوی ورکوم ښه کنه مړ شومه اوف وای کنه ډېر خراب درد مې کېږي وای کنه اوهو یا الله اوف وای کنه اوه de să plec. Că Arman ca să s-o poată. Fui! Very sad. Ibi tاسو لږ ما سره دې خورا شو داسې چل دی که نه چې د مریض ګردې فیل کېدو والا دي نو که چېرې تاسو په وخت باندې د پیسو بندوبست وکړو نو امید دی چې بچ به شي څه نه پیسې ډاکټر صاحب زر تر زر تاسو د 5 لکو روپیو بندوبست وکړئ مریض به مې بچ شي انشاءالله چې Arman işte. Şimdi Arman konuşuyor, konuşacak. Hadi. څنګه راغلی Arman څه شو؟ ارمان نشته دی پاپا سره د ملک نه بهر تللی دی دا څه وی لیلا د ارمان ورور په هسپتال کې مرګي حال پروت دی او موږ ته د پیسو ضرورت دی داسې دی بابي څونه پیسې ډاکټر وایي چې د 5 لکو روپو ضرورت دی ګینه د ارمان ورور به مړ شي 15 لکه دا لږې ډېرې خپل ګزار پرې روانه کړه لیلا دا بابي ته ولې دروغ وویل لالا خو بره ناست دی چپ چې ارمان ته نه خبر نه شي پوه شوې
अलैक्म जी 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 बज़ार असल को बोले कपड़े चेंज कौन सा रज़म तक आ रहे थे यार सही था जर मीटिंग सही चल कमाल कपड़े रेडी था जर अच्छा सा तो मकार या अल्लाह دا کمی ورځ دې پاتې کړم په دې حالت کې دا ولي بابي دا ولي ورور دې په مرګ حال هسپتال کې پروت دی دا هغه دواړه ګردې پیل شوي دي خو هغه ته د پیسو ضرورت دی زه خو تا پسې کوم هم درغلم خو لیلا ویل چې دا نشته پاکستان کې بهر تللی دی خو ما هغې ته ویل چې زما 15 لکو روپو ته ضرورت دی هغې ما له 50 روپۍ راکړې ما له لیلا 50 روپۍ راکړې دا خبرې پرېږده ما ته دې ووایه چې زما لالا چېرته دی ستا لالا په هسپتال کې دی راځه مسره زه د دلاور نو ارمان یم پوه شوې زما لالا څه بیمار دی ډاکټر صاحب هغې خو د اردو بیمار دی او تاسو زر تر زره د 15 لکو روپو بندوبست وکړئ ډاکټر صاحب د پیسو هېڅ فکر مه کوه خو زما د لالا ژوند بچ کړه ډاکټر صاحب زما د لالا ژوند بچ کړه ډاکټر صاحب اوس خو هغې بېهوشه دی فی الحال او کوشش به کوو انشاءالله خیر سره ټیک ده ډاکټر صاحب تاسو ورشئ لالا پاسه کنه ستا نیازبین نوم راغلی لالا سترګې وغړوه پاسه کنه ستا نیازبین نور راغلی لالا پاسه کنه لالا ډاکټر څه وایي چې ستا ورور نشي پاسېدی
ستا ورور هوش کې نه راځي لالا لالا پاسه کنه ستا نیازبین نور راغلی لالا ستا نیازبین نور راغلی دا حالت زما د وجې ستا شو لالا زما د وجې لالا او نن به ته پاسې لالا او که ته پانسېدې نو قسم په خدای دا خپل ژوند ختمومه درته زما نه دی پکار داسې ژوند نه دی پکار داسې ژوند چې په کوم کې زما سره زما لالا وي نه دی پکار زما داسې ژوند نه دی پکار زما داسې لالا ته اوس کې راغلې لالا وګوره ستا نیازبین نور راغلی لالا ستا نیازبین نور تاله راغلی لالا ته وګوره که نه زه اوس ډاکټر ته دا وایم چې زما لالا اوس کې راغو زما له لالا اپریشن وکړي زه لالا ځان سره راغلی بچی هر څه ټیک شي بچی هر څه ټیک شي ووایم ماته چې زما بابي دلته راغلې وه تا ته وایم که نه زما بابي دلته راغلې وه راغلې وه ستا د لاسه نه زه ته ورشم نه ته در شم در په در شم ستا د لاسه زما بابي نه د کور شوه نه د هور شوه په ټوله لاره سرتور شوه ستا د لاسه زما لالا اسپتال کې مرګي حال پروت دی صرف ستا د لاسه ستا د یو وینا د لاسه نه کومه زه ستاسو دا غلامي نه مې دی پکار ستاسو دا خانې ژوند زما د غریبۍ ژوند پکار دی د غریبۍ ژوند ودرېږه زما لور څه ده چې تا په هغې لاس اوچت کړ د ځمکې نه مې راوچت کړې او د اسمان په تخت مې کېنولې تا زما په لور لاس اوچت کړ ستا ورور سره ما دا فیصله کړې وه چې ته به بیا د خپل ورور تپوس نه کوې زه ستا د ورور او ستا د روندار ذمهوار نه یم صرف ستا ذمهوار یم ستا نو بیا زما دا د خانې ژوند نه دی پکار زما د غریبۍ ژوند پکار دی په کوم کې چې زما لالا او زما بابي ما سره وي زما بابي زه لالا په دې لاسونو لوی کړې په دې لاسونو او نن زما د لاسه زما لالا اسپتال کې مرګي حال پروت دی د دې د لاسه او زما د لاسه زما داسې ژوند نه دی پکار زما غریبي پکار ده په کوم کې چې ما سره د مور او پلار مینه وي هغه مور او پلار مینه ما له لالا والا بابي راکړې نه دی پکار زما دا ژوند نه دی پکار ما تا ته ویلو که دا خبره د لالا نه مه پټوه او تا هماغه وکړه او دا ستا د ګناهونو سزا ده هلشه لږه پرېږده چې یو څو ورځې دا غریبۍ په شلېدلي کټ کې څملي چې کله درته احساس وشي واپس به دلته راځي واپس
لالا زما لپاره ډېرې سختې کړي او نن نه پس به دا سختې څه کومه ولې چې دا زنګواري زما ده زما د لاسه لالا په دې حالات کې پروت دی زما د لاسه د هر څه زنګوار زه یم زه نن نه پس به زه ګټم او لالا تاسو له به وړم تاسو له به وړم او که لالا درنه خبر شي نو خو به خفه شي نه بابي نه هم که چې لالا خبر نه کړي او نن نه پس به دا کار څه کوم څه څنګه شو بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله بسم الله بسم الله لالا زما څه ضروري کار و هغه مې کولو هغې له تللی ما بابي ورشه ته روټۍ راوړه چې زه لالا په خپل لاسونو روټۍ ورکړم لالا بسم الله زه یم لالا چې تر کومه زه یم نو هېڅ فکر ونه کړې لالا صبر لالا یو څو نوړۍ روټۍ وخوره چې زر ښه شي بس بس لا 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 داسې مه وایه مینې زه خو په ژوندوني مړ شم لالا تا نه بغیر په دې دنیا کې زما څوک دي او زه هېڅ بېکاره نه دي لالا تا زما لپاره دومره سختې برداشت کړي اوس به زه کومه ستا ورور لا ژوندی دی لالا ستا ورور لا ژوندی ارمانه بچې ما په تا باندې د دې ورځې دپاره تعلیم نه و کړی ما په دې غریبۍ کې ستا په لاس کې قلم څخه درکړی و
چې ته به زمونږ سهاره جوړېږې په دې اخره وخت کې په ته زمونږ ملاتړ جوړېږې تا لاسونه خو صرف اور صرف د قلم دپاره دي د بیلچې کودلې دپاره نه دي بچې نورې خبرې پرېږده دا روټۍ وخوره دا تاسو څه وخوړه پرېږده زما لپاره ارمانه وه لور دې وي هغه دې ستا غوندې زه ستا ورورۍ ته په دواړه لاسه سلام کوم په دواړه لاسه سلام کوم وعلیکم سلام اچھا رشتیا ویلی نه په شان نه په شوکت نه په دولت ده مشري د قام د خلکو په خدمت ده زه تاسو ته ډېر ملامت یم چې تاسو ته مسبق کړی دي که کېدای شي نو تاسو ما معاف کړئ خان نه خان تاسو به زموږ سره د سره ګلونه یې خان او بیا غلطي غلطي خو د انسان نه کېږي که زما د تا نه هېڅ ګیله نشته هېڅ ګیله نشته خان زما لور زما په کور کې ستاسو د کوره مانتوب کوم چې ما تاسو ته واپس کړ زمانه بچي زه منم چې زه ستاسو په حق کې ډېر ګناهګار یم زه د معافۍ قابل نه یم خو نن اول زه د خپل الله نه خو بیا تاسو دواړو وروڼو نه ماته نه ښه نه ارمانه بچه وچینه تا وګوره مېلمانه راغلي دي شابه زر چای تیارې کړه هغه چا رښتیا ویلي دي وایي مینه په زړونو کې کورونه غواړي او مینه د یو بل نه وختونه غواړي خو
دومره اسانه نه ده مینه کول او مینه همت غواړي غټ زړونه مبارک شه وروره ستاسو مبارک مبارک شه ستاسو دې مبارک شي خان